علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې وئ. نن موږ سره ویډیو کې وګورئ چې آیا د علي شاه پلار او د سونیا شاه خاوند باندې د چا باندې قاتلانه حمله څنګه شوې وه، په کومه وجه شوې وه او دوی ولا اصل حقیقت څه ده. نن موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ. د مکمل حقیقت نه ځان خبرولو لپاره زموږ چینل له سره سبسکرایب کړئ او د سره د بیل آیکن هم دباو کړئ چې زموږ کومه نه ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره در راسي. نن به موږ ویډیو کې تاسو ته ښیو چې آیا د علي شاه پلار د علي شاه 007 پلار او د سونیا شاه خاوند د شاه باندې قاتلانه حمله څنګه وشوه او په څه وجه وشوه، دی ولا اصل حقیقت څه ده. د یوه ورځ مخکې چې د علي شاه پلار او د سونیا شاه خاوند د شاه باندې کومه قاتلانه حمله شوې وه، په هغې کې چې هغه ډېر زیات زخمی شوی او زخمی حالت کې بیا هسپتال ته راوړی و. د هغې حقیقت دا دی چې د علي شاه او د علي شاه مور سونیا شاه به په فیسبوک باندې لایو راتلی او مختلف قسمه کنځلې به کولې خلکو ته چې په کومه باندې خلک ډیر زیات تنګ راغلو او د پښتنو نامې به شرمولې او مختلف قسمه او ورانې کنځلې به کولې چې په غي سره د ورته ډیر په غوسه کې او موقع کوله چې موږ د بکله ملاو شي چې آیا د موږ د دون خپل بدل واخلو. د اوچاته ډیر خلکو کلونه هم وکړي چې آیا ته د علي شاه او د علي شاه مور سونیا شاه پوی کا چې آیا داسې کار نه کوي او د کنځلې پزول مکوي خلکو ته. خو په دې وجه باندې د شاه هیڅ هم داسې کار ونه کو چې د هغه ښځه او سونیا شاه او علي شاه چې هغه دا خبرې پرېښې وي او خلکو ته یې کنځل نه کولې، خلکو ته د مور او د خور کنځلې به کولې. په دې وجه ډېر زیات تنګ شل او آخري په د علي شاه 007 پلار او سونیا شاه خاوند د شاه باندې قاتلانه حمله وکړه. په هغې کې چې هغه ډېر زیات زخمی شو او زخمی حالت کې پېښور ته راوړو او پېښور کې داخل شوی د. په هغې نه بعد علي شاه او د علي شاه مور په لایو ویډیو راغلی او دا قسمه خبرې کولې چې موږ به بیا داسې کار نه کوو او توبې ویستل او ډېر زیات قسمه ویډیوګانو لپاره زموږ چینل له سره سبسکرایب کړئ او بیل آیکن هم دباو کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره در رسي. والسلام.